سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د کابل په کارتې څخه کې د خونړۍ عملیات جزئیات خپاره شوي دي او داعشیانو کوم هدفونه درلودل. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په کارتې څخه سیمه کې د خونړۍ عملیات جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو په عملیاتو کې د داعش ډلې یو پتنځای له منځه وړل شوی دی. د طالبانو سرچینې په حواله په ترسره شوي عملیاتو کې څو تنه داعشیان وژل شوي او یو غړی یې هم نیول شوی دی. د سرچینې زیاتوي چې د دغو عملیاتو پر مهال د یوه ښځینه پولیسو په ګډون د طالبانو 2 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. ځایي سرچینې بیا ویلي دي چې د دغو عملیاتو پر مهال داعش ډلې د طالبانو پر وړاندې جدي مقاومت کړی دی او دواړو لورو ترمنځ درنه نښتې شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعشیانو پلان درلوده ترڅو د یاد مرکز څخه په هغو شیعه هیوادوالو برید ترسره کړي چې د محرم په ورځ د کارتې څخه په زیارت کې راټولیږي او شمېر یې زرګونو ته رسیږي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.